سلام، وخت مو بخیر. قدرمنو، زه سیام خان یو وار بیا د تیر په څیر ستاسې په درانه چوپړ کې زیری ما. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت په کالیو کې نغښتي اوسئ. په دې تیرو ټول ټاکنو کې د بونیر یو غږ راجګ شه، ډېرې پښتنو سره دغه غږ بدرګه کړ. څوک چې د پاکستان د صوبایي اسمبلی د پیپل پارټۍ کاندید وه، خو له بده مرغۍ خپله څوکۍ ونه ګټله، ویې بایلله. په دغه اړه ورسره دغه موضوع وشاربو. اغلې ډاکټر سویرا پرکاش ګېډه ګېډه مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ډېره مننه تاسو دونه تکلیف وکړ راغلی دلته. کور مودان راځئ چې پیل له دې څخه وکړو چې که څه هم تاسو خپله څوکۍ بایلله او تاسې بیا هم په یو مرکه کې ویلي چې ما نه ده بایللې، ما ګټلې ده. هدف مو صرف د خلکو زړونه لاسته راوړل که نه پر شای نور څه؟ نه لکه خپل طرف نه زه چې سیاست ته راغلی یم هغه هم یو کوشش دپاره راغلی یم چې څه بدلي راوړه. نو زما مخکې نه دماغ راښکړی و چې مطلب ما دپاره ګټل بیلل دا ضروري نه دي، ووټس دا خو راځي او ځي. نو خو دا الحمدلله څومره چې ښه ریسپانس راغی، دونو خلکو احترام او مینه یې راته وښوله، نو هغه زما لپاره د زندګۍ ټول نه زیاته غټه ګټه ده. که راته ووایي پیپل ګوند په پښتونخوا کې او په ځانګړي ډول په بونیر کې هغسې نشته دی، د پیپل ګوند انتخاب مو ولې وکړ؟ یعنې پی ټي آی ته ولې نه تللی، عوامي نیشنل ګوند؟ یو خو زما فادر په خپل هم د 1995 نه پاکستان پیپلز پارټي ډېر اکټیو سپورټر و. لکه د هغوی ایډیالوژي چې کوم ده، هغوی مطلب کوم چې هغوی فلاسفي که دا هغه زما د بچپن نه زما کې دننه مطلب زما د فادر په تھرو. بیا په خپل هم ما جج کړی چې دا پارټي ډېر انکلوسیو ده، چې ماینورټیز هم امپاور کولو کوشش کوي، ویمن امپاورمنټ کې ډېر لاس دی. نو په دې وجه زما یو خو obviously زما فیوریټ زما پولیټیشین چې دا هغه شهید بنظیر بټو ده، او اوس ینګ لیډرز کې بلاول بټو صاحب دی. نو زما خو چوایس دغه و. بلاول بټو صاحب جی وجه څه ده؟ لامل یې څه دی؟ ینګ دی او بیا مطلب هغه کې پوټنشل شته. هغه کوم چې بټو فیملی هغه دور اندیشي ده که نه، هغوی کې هم شته، نه هغوی کې نظر راځي. نو په دې وجه باندې مطلب هغوی نه زه کاینډ اف انسپایرډ وم. که دا راته ووایي بونیر او که څه هم لرې پرتې سیمې دي د غرونه، دا خلک وایي چې د تعلیم یا د پرمختګ یا د نړۍ د زغل نه لږ شانته کې شاته پاتې شوي دي. کله چې ډاکټر سویرا پرکاش د پښتنو د غږونو یا د بشري حقونو لپاره غږ جګ کړ، نو د خلکو ریاکشن څه یا خلکو څه وکړل؟ خلکو ډېر زیات احترام یې راته وښود، ډېره زیاته مینه یې راته وښوده، کچ ماشومانو نه لکه زموږ د ایجډ خلک پورې، مطلب ټولو ډېر زیاته مینه او احترام یې راته وکړو. او الحمدلله هغه اوس الیکشنز نه بعد هم دغه شانتې دی زما خواته، لکه خلک راځي هغوی مطلب خپل افسوس اظهاري، خو زه ورته وایم چې موږ خو ګټلې ده، لکه ما نه موږ ټولو پښتنو ګټلې ده. نو په دې وجه باندې زه خو لکه خوشحاله یم، ډېر زیات سیټسفاید او فخر کوم په دې ریسپانس باندې. راتلونکي لپاره به هم دغسې سیټ نه ودرېږئ، او بیا مو څه خیالات دي راتلونکي لپاره به بریالي شئ که نه؟ کوشش خو به مې زما اوس هم کوشش کنټینیو دی چې لکه زه دې مقصد سره راغلی یم چې خدمت خلکو دپاره وکړم، چې هغه دپاره نورې لارې هم وګورم، خپل طرف نه ټرای وکړم. زه لکه په دې ځای کې دا سفر نه ودروم، مخکې به خامخا څه کوم. سمه ده. که دا راته ووایي ستاسو شخصیت هم ځانګړی دی او ستاسو کردار هم ځانګړی دی، کله چې مو غږ وکړ له پښتنو د بشري حقونو دپاره، د دوی د بنیادي حقونو، یعنې څه ته چې په انګلیش کې فنډامنټل رایټس ویلی کېږي، ستاسو مودا څه وه؟ تاسو یو ډاکټر هم یاست او خپله دلته دنده پر مخ باندې وړئ د یو رنځپوهې په حیث باندې، نو سیاست ته مو راتګ او څه مو په نظر کې نیولي؟ ما په خپله هسې لکه نوټ کړی و چې زموږ تعلیم باندې توجه ډېر کم ده. په دې لکه په خپله هیلث کیر ورکر یم چې په هیلث باندې انوایرمنټ باندې ډېر توجه بالکل لکه د نیش برابر ده. نو هغه فکس کولو دپاره ما وی چې پالیټکس ته راشم. خو بیا مطلب ما په خپل کمپین دوران کې هم دا نوٹ کړه چې زموږ خلکو ته دا فنډامنټل رایټس چې هغه نه میلاویږي، کوم چې بیسک د زندګۍ بنیادي سهولیات دي هغه نشته، سرویسز نشته. نو خامخا هغوی توجه بیا هغه طرف ته به نه ځي، رومبې خو فنډامنټل رایټس خپل پوره کولو دپاره به کوشش کوي که نه. نو چې لکه موږ دا وله پرووایډ کړو، نو بیا پروګرس طرف ته خلک په خپله ځي، په خپله به په امپارټنټ دغه باندې په توجه ورکړي. د څو کلونو راهیسې د پاکستان سیاست ډېر بدرنګ شو، ډېر خراب شو. څه فکر کوئ؟ تاسې ویلي چې زما د نظریې او د دې خلکو دې سره جنګ نشته دی، زما پاتې شوي خلکو مخ ته راوستل دي، مودا مو څه وه؟ دغه مطلب دلته کې ډېر زیات هغه ډیویژن و که نه، پارټي په بیسس باندې. نو ما ته د سکسیز یو لاره چې ده کوم ښه لاره ده، هغه د خلکو اتحاد
لګي نو ما خپل طرف نه مطلب دغه پروموټ کول چې راشي مطلب ما ته دختر بنیر یم وي که نه چې لکه د لور او خور په شان دی بېشک ما سپورټ کړي چې زما د ایډیالوژي سره جنګ نشته زما د یو پارټي سره جنګ نشته زما بس لکه زموږ د مسلو سره جنګ دی څنګه چې په کور کې زموږ خپل کور دپاره وایو چې څه ښه وکړو چې کور کې مسلې نه دا شانتې زه ما هم وي چې خپل بنیر کور دپاره څه وکړی نو هغه دپاره ما د خپلو خلکو د ټولو اتحاد پکار و نو په دې وجه باندې مطلب ما په دې کې خلک لږ یونایټ کول چې راځئ په یو ځای باندې موږ خپل د مسلو جنګ وکړو زما خیری پیغام چې پیرنټس لپاره چې خپل بچو باندې ټرسټ کوئ هغوی باندې تعلیم پوره کوئ که بېشک دلته کې سهولیات نشته بل ځای ته بل سټي ته لیږلي هغه ټرسټ وکړئ پې ماشومانو دپاره ځوانانو دپاره دغه چې خپل تعلیم پوره کړئ او کم چې تاسو یو سټپ نه یریږئ اخیستلو نه هغه سټپ واخلئ کیدای شي هغه به تاسو پوره زندګي چینج کړي